سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې دوه تازه او مهمو خبرونو ته جنرال مبین د اسلامي مرز واکونو لخوا نیول شوی او په یو کال او شپږو میاشتو زندان محکوم شوی دی. د ټولنیزو رسنیو مشهور فعال مبین خان چې په جنرال مبین شهرت لري د اسلامي مرز واکونو لخوا نیول شوی او په یو کال او شپږو میاشتې زندان محکوم شوی دی. که څه هم د افغانستان اسلامي امارت تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو راپورونه وایي چې نوموړی څو ورځې وړاندې په کابل کې د اسلامي مرز واکونو لخوا نیول شوی او نن ورته نظامي محکمې د یو کال او شپږو میاشتو زندان سزا واوروله. مبین خان چې په ټولنیزو رسنیو کې خورا شهرت لري، ډېر کله د اسلامي امارت په ملاتړ په ټولنیزو رسنیو کې تاوده او جنجالي بحثونه کوي. تر اوسه د افغانستان اسلامي امارت د مبین خان په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو نوموړی لا د وړاندې هم څو ځلې نیول شوی او بیرته آزاد شوی دی. نوموړي له هر ځل نیول کېدو وروسته ویلي چې نور به سیاسي او جنجالي بحثونه نه کوي، مګر د وخت په تېرېدو سره بیا هم په ټویټر سپیس او ټیک ټاک کې جنجالي بحثونو ته ادامه ورکوي. او وروستی خبر دا چې له هندوستان سره تر اوربند وروسته په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونه یو ځل بیا پیل شوې دي. له هندوستان سره د اوربند تر اعلانېدو وروسته د پاکستان حکومت د افغان کډوالو پر وړاندې خپل اقدامات سخت کړي دي چې د ښځو او بشري حقوقو د فعالانو نیونې او جبري ستنول پکې شامل دي. کارپوهان وایي چې دا نیونې د پاکستان تکراري سیاست دی چې لا بهرني فشار وروسته خپل تمرکز افغان کډوالو ته اړوي. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانې او راپورونه ښایي چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو کې په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال په ځانګړي ډول ښځې نیولې شوي دي. کارپوهان وایي چې دا نیونې د پاکستان د یوه تکراري سیاست برخه ښکاري چې له بهرني فشار څخه تر راوتلو وروسته خپل تمرکز افغان کډوالو ته اړوي. د راپورونو له مخې نیول شوې افغان ښځې چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډه شوې وې، د پاکستاني پولیسو لخوا موټرو ته خېژول شوي او لیږدول شوي دي. د بشري حقوقو ډلې پر پاکستان نیوکې کوي چې دغه نیونې د نړیوالو مهاجرتي اصولو خلاف دي او د هغو ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي چې اوس مهال پاکستان ته د پناه په موخه کډه شوي دي.